چې لکه روحي صاحب چې ویل چې موږ میدان ګټلی سیاست مو بایلل دی بل دا چې نن دا څه مصیبت چې موږ ته راپېښ دی دا خو وار وار ویل دي خویندو ورونو به زما سره ډېر اورېدلي دا د دې څه نه دی چې موږ جرأت یا غیرت یا مېړانه نه لرو بلکې موږ د جهان په هغه بېساري قومو کې یو چې د جرأت او مېړانې مثال یې په تاریخو کې نشته که د تورې او د تن په تن جنګ خبرې وي د غزا خبرې د مقابلې خبرې نو د افغانستان بیرغ به هر چېرته چې د چا په پایتخت کې غوښتې ورې به ولاړ که د تن په تن جنګ خبرې وي لکه چې موږ سوله خو نن هغسې نه ده نن د علم جنگ دی جنگ په علم کېږي موږ تاسې دلته سره ناست یو او دا زموږ وینا که کوم خارجي هېواد غوښتي وي چې د دې اواز ثبت کړي نو په هر ګوشه کې د دنیا زموږ اواز ثبتولی سي او خپل مشران چې ولاړ شي چې دا افغانان راټول شي او دغه یې ویل واشنګټن هم ثبتولی سي ماسکو هم ثبتولی سي بینجینګ او ډیلی او داخل ټول ثبتولی سي ایران او اسلام آباد هم ثبتولی سي او موږ دلته ناست یو په کالیفورنیا کې یو امریکایي ځوان د کمپیوټر و شاته ناست دی ډرون یې په اختیار کې دی هر آن یې راپاوه کولی سي او دلته په موږ هر فساد کولی سي دا د علم جنګ دی نو لحاظه روزنه او پالنه خو رابسم خپلې وینا ته چون موقع ټوله زما ده نو زه به خپل شخصي تجربه تاسو مشرانو ځوانانو ورونه خوند ته وړاندې کړم چې د افغانستان د یو تبعې په توګه د یو شهروند په توګه ما ته څه راپېښ شوه او د هغه تجربې اغېز پر ما څه دی زه به د شلو کالو وم څه کم څه بالا په سیمله کې په هندوستان کې محصل یم روان یم مکتب ته فاکولټې ته نو سیمله ډېر ښکلی ځای دی څوک په شا چې زموږ په ډله کې چې دلې ناسو ورغلي وي ډېر ښکلي وازمر صاحب خو ورغلي تاسو ورغلي یاست او ډېر ښکلی ځای ډېر غرونه دي انګریزانو جوړ کړي انګریزان خو بلا خلک دي یو غر یې ښایسته کړی دی یو ښار یې پکې جوړ کړی یو سخت ښایسته تعمیرات یې پکې جوړ کړي دي دا د انګریزي امپراتوري یا د انګریزي راج په هند کې د دوبي پایتخت ډېری به ګرم سو نو انګریزان به ولاړل دوبي ته سیملې ته چې ډېر سوړ ځای دی لکه کابل لکه پغمان او ډېر ښکلي نو روان یې مکتب ته د لیلیه او د مکتب ترمنځ مې فاصله ډېره وه یو نیم ساعت د پښو فاصله وه نو په پښو روان یم مکتب ته ځم یو ځای داسې رالم چې دا غر تنګ سوی دی او لاره پکې کوچنۍ ده دې خواته دوکانونه دي دې خواته دغه دی دره ده نو یو دوې نجونې چې هغه په اغلب ګمان د پوهنتون نجونې مې زه په فاکولته کې وم هغوی په ماسټري کې وه نو هغه په دا مقابل جهت کې را روان دي زه ځم فاکولټې ته دوی ځي اغلبا پوهنتون ته نو چې ما ته رانږدې شول دا دوی نجونې یو د بله خبرې سره کوي وایي شورویان پرون افغانستان ته راغلي دي افغانستان اشغال کړی دی د دې خبرې په اورېدو د یو افغان ځوان په توګه هغه احساس چې په ما کې تر دې دمخه و زه د یو مستقل افغانستان شهروند یم د یو مستقلې خاورې سړی یم د یو ازادې خاورې سړی یم او دا مې تاریخ دی او دا مې توره ده او دا مې دا دی او دا مې سلطان محمود دی او دا مې احمدشاه دی او دا مې میرویس دی او دا مې فردوسي دی او دا مې صنعي دی او دا مې څوک دی او دا مې څوک دی دا مې ابوالرحمن البیروني دی دا ټول راڅه ورک شو ټول فورا مې ځان یوازې ضعیف او بې دولته وګڼئ هغه پیاوړې روحیه چې په ما کې په ځوانۍ کې وه زه یم او د یو خاورې یم او د یو ملت یم او د یو دولت یم او یو بیرغ لرم او تاریخ لرم دا پکې وځپل شوه هلته خو تلویزیونونه نو
بیا زموږ په ډیلک تلویزیون نه و نو ماپښین چې د فاکولټي سره راغلم اخبار مې وکتې په اخبار کې دا شیان ټول نو فیصله مې وکړه چې ما درس چې ژر تر ژره خلاص شي ځم به افغانستان ته او جهاد ته وځم خو تر هغه د مخه مې طاقت نه کېدی زه زما د عمه زوی ولاړو پاکستان ته هلته ولاړو د مهاجر کمپو ته زموږ مهاجر تازه راشروع شوي تازه راشروع شوي تازه دا مې ولیدله بېرته ولاړو درسو ته کله چې درس خلاص شو نو بیا راغلو جهاد ته د حضرت صاحب په تنظیم کې شامل شولم چون تعلیم یې کړی و انګلیزي مې زده وه حضرت صاحب ما ته وویل چې ته به د زموږ مولوي صاحب شمس الحق نومې دی که مولوي صاحب شمس الدین نومې دی د زابل و ډېر یو باعزته عالم د دینو د جناب حضرت صاحب نماینده و په کوټه کې د پاکستان د مقاماتو سره چې وسلې او شیان به مجاهدینو ته ورکولې جهاد حرکتونه زه یې ورسره وټاکلم چون انګلیزي مې زده وه د ترجمان په توګه د وظیفه یې راکړه دا به ورسره تلم دې دفتر ته دی 5-6 واره دې دفتر ته ولاړو یو بله ورځ چې روان یې دې دفتر ته نو پر لارې خبره شوله یو بل څوک به راسره ناست دی زموږ نظامي امیر د ازادي خبر سره د افغانستان چې افغانستان به انشاءالله آزاد شي او شوروي به وخت وځي نو دې مولوي صاحب یو ډېره جالبه خبره وکړه په دغه وخت کې نو دا د پاکستان د استخباراتو دفتر ته رسیږو چې دا خبره یادېږي چې شوروي بوځي نو دې مولوي صاحب ویلې چې یوازې د شوروي په اوتو نه ازادېږو نو موږ پوه نه شولو چې دا څه وایي موږ مولوي صاحب څنګه ویل چې د دې دفتر څخه خلاص نو څنګه ازادېږو هلته زه په پوه نه شولم په دې خبره ما دا زموږ د ازادۍ د دې دفتر سره څه تړاو دی دا خو عاجي دفتر دی موږ راځو عادي د دنیا وسلې او پیسې راځي موږ چې راکوي موږ یې وړو نو د دې څه ازادي پکار ده خو ازاد هله 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 دا شپې دي چې د پاکستان فقید جمهور رئیس ضیاء الحق نو بیا دوې درې میاشتې وروسته تیاره لویږي او شهیدېږي د پاکستان حکومت وویل چې د مجاهدینو تنظیمونه دې سره راغونډ شي او د پاکستان د غیر مذهبي احزابو د معلوماتو دپاره چې ورسې د هغوی سره خبرې وکړي تر څو د افغانستان جهاد دوی ته توضیح شي چې د افغانستان جهاد څه دی او څنګه کېږي نو موږ راغونډ شو د هر تنظیم څخه دوه کسان زموږ مشر د جمعیت اسلامي معاون صاحب مولوي صاحب میر حمزه شینواري د غوربند دی مو مشر شو ډېر نیک سړی نو د په مشرتوب د دې ټولو تنظیمو کسان راټول شول نو لاهور ته ولاړو نو کراچي ته ولاړو نو اسلام آباد ته ولاړو نو چیرې ولاړو نو چیرې ولاړو وارثو په پېښور کې د عوامي نېشنل پارټي چې دې ته ورسو نو دا چارګانه تنظیمو وویل چې دا ستاسې سیګانه دوی ته ورنږدې یاست دا مراجعت تاسې وکړئ حرکت انقلاب اسلامي او محاذ او جبهه ملي دي دا کار وکړي جمعیت او حزب دا نور ول چې موږ دا کار وکړو دا کار تاسې وکړئ تماس ورسره ونیسئ نو وظیفه یې ما ته راکړه چې ته تماس ونیسه ما تماس ونیو خان ولی خان مرحوم ګوښه واخیسته دا خبرې اوږدې وې خو هغه بله کوم هغه به لنډه کوم نو ول امر څه غواړي ما داسې موږ د مجاهدینو تنظیمو سره راغلي وو غواړي چې تاسو سره وګورو نو دوبی دي ګرمي دي او سبا ته بل سبا ته روژه ده زه خو ډېر سپین ږیري شوم روژه په پېښور کې نسم نیولی که تاسې غواړئ چې زما سره وګورئ نو زه به ترتیب درته ونیسم په سوات کې هلته سوات ته راسئ په سوات کې به ستاسو سره زه کښېنم خبرې به درسره وکړم روژه ماتې به راسره وکړو بیا به سره کښېنو ما سلام وکړه انډیوالان سلجوقي صاحب مومن صاحب راته وویل چې یا هلته نشته تلای دنیا ورسره وګورو نو د روژې پر درمه مو وخت واخیستی هلته د دوی د حزب یو ډېر دروند معزز شخصیت دی اوس هم حیات دی خدای دې ژوندی لري د هغه سره مو مجلس وکړي
مجلس کې نو موږ ته ویل چې تاسې موږ عوامي نېشنل پارټۍ د جهاد مخالف بولئ. موږ تاسې د جهاد مخالف نه یو، موږ تاسې د جهاد ملګري یو. موږ ته آزاد افغانستان تر ټولو لوی مرام دی. پیاوړی کابل، مستقل پر خپلو پښو ولاړ باعزته کابل موږ ته تر ټولو لوی مرام دی. زموږ مخالفت ستاسو سره په دغه حالات کې دی چې دلته په پاکستان کې تاسو پر ځان راوستیږي او عواقب افغانستان ته ډېر خطرناک دي چې تاسو د یو ظاهري دښمن څخه شوروي دی. شوروي مو باطني دښمن نه دی، ظاهري دښمن دی. رشام دغسې و، هغه هم دښمن نه دی. یو جنګ یې درسره پیښ شو، راغی کله چې خلاص شي ځي درڅخه داسې چاته پناه راوړې ده چې هغه به مو ریښې در وکاږي. داسې چاته پناه راوړې ده چې هغه به مو ریښې در وکاږي. هلته وخت را باندې تېر شوی و، 5-6 کال د جهاد را باندې تېر شوي وو، 2 کاله 8 کاله. هلته مو ست په خلاص په دې خبره چې دې کې حقیقت دی، دغسې ده. وروسته مو ولیدل چې دغسې ثابته شوه چې د ریښې دښمن مو ریښې راسره او تر اوسه پورې په اخته دي. خو چون دا زموږ ریښې ډېرې ژورې دي، هر څه چې راکاږي نه خلاصېږي. د غځېدلي دي، تر بحرو وتلي دي، تر سیندو وتلي دي، بس په دنیا کې غځېدلي دي. هر څه چې پکې خلاصېږي نه او ژورې دي. که نه نیت یې راته دا و چې دا ریښې مو راوکاږي او برباد کړي.